سلطان ركن الدين ببرس لغلامين تر سلطنة اتوشتم برخه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم اوریدونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې تاسو روغ جوړ او د صحت او عافیت جامې مو پر تن وي. محترم اوریدونکو، لکه څرنګه چې موږ په تیره 28مه برخه کې د غلامۍ نه تر سلطنت د داستان هغه ځای بیانوي چې په کلا کې کلابند سوو د ټمپلریز جنګجویانو غوښتل د سلطان رکن الدین مقابله وکړي. هغوی تر 15 ورځې پورې د سلطان رکن الدین مقابله وکړه، خو هر لمحه یې خپل جنگ بایلی او سلطان رکن الدین پرې حاکمیت مونده. په دې وخت کې سلطان رکن الدین د کلا یو دیوال مات کړ. ټمپلریز د دې حالاتو په کتلو سره د ناهیلیو سره مخ سول او مجبور سول چې د سلطان رکن الدین په مقابل کې ماتې ومني او خپل ځانونه تسلیم کړي. نو اوس به راسو محترم اوریدونکو، پاته حالات به وګورو چې نور څه مخته راځي. سلطان رکن الدین د حسن الکرات د جنگي کلا د نیولو وروسته هغه بیرته ترمیم کړه او د هغې په دیوالو یې خپله لیکنه ځوړنده کړه. د حسن الکرات په جنگي کلا کې د ولکې وروسته سلطان رکن الدین د خپل لښکرو سره یوه بله لوبه پیل کړه. هغه په ډیره ګړندۍ توګه د طرابلس په لور وخوځېد او هغه یې کلابند کړ. خو سلطان په ډیره حیرانونکې توګه عیسوي نړۍ ته یو فریب ورکوي، ځکه سلطان رکن الدین د څو ورځو کلابندۍ څخه وروسته خپله کلابندي پای ته ورسوله او د صلیبیانو په یوه بل ډیر مهم مرکز د بیروت، هیدا او سورت کوچنیو مرکزونو څخه د تیریدو وروسته د مانټفروټ د جنگي کلا مخې ته راڅرګند سو. دا کلا هم د صلیبیانو ډیره مستحکمه جنگي کلا وه او د سلطان رکن الدین جاسوسانو سلطان رکن الدین ته په دې اړه ډیر مهم معلومات ورسولي وه. په کلا کې پرتو صلیبیانو ته د سلطان رکن الدین دا راتګ او حمله په پوره توګه حیرانونکې او د هغوی د هیلو خلاف وه. خو بیا یې هم تر ډیره پورې د سلطان رکن الدین د لښکرو مقابله وکړه، خو د سلطان رکن الدین تر مخه د ټینګې نه معلومېدل. په دې اساس یې د عکا د ښار څخه د خپلې مرستې لپاره خپل صلیبیان راوغوښتل. خو سلطان رکن الدین د کلا نه بیرون ټول جنگي مرکزونه یو په بل پسې تر پښو لاندې کړل او کلا ته ورننوتی. په کلا کې د مکملې ولکې وروسته سلطان رکن الدین خپلو پوځونو ته د دې کلا د له منځه وړو حکم وکړ او تر هغې هلته میشت سو تر څو چې د کلا بنسټونه هم په مکمله توګه له منځه ولاړل. د سلطان رکن الدین د دې پرله پسې فتوحاتو څخه صلیبیان د لیونتوب حد ته رسېدلي وه. په دې خاطر د سلطان رکن الدین د لښکرو په لاره کې پرتې ټولې کوچنۍ جنګي کلاګانې په خپله هغه ته ورحواله کړې. د دې ترڅنګ د نصرانیانو ټولې هغه جنګي کلاګانې او ښارګوټي چې لا تر اوسه د سلطان رکن الدین د یلغار څخه خوندي پاته وه او د سلطان رکن الدین تر مخه یې خپله راتلونکې تیاره کتله، د هغویو ټول نصراني مشران سره راټول او په خپلو منځو کې سلا وکړه تر څو د سلطان رکن الدین تر مخه بخښنه وغواړي او د هغه سره د سولې او امن لپاره ژمنلیک لاسلیک کړي. څرنګه چې سلطان رکن الدین د نصرانیانو په خلاف د نوو حملو د پروګرامو په جوړولو بوخت و، په همدې وخت کې د نصرانیانو یو هیئت د سلطان حضور ته راغی او په ډیره لجوجانه توګه د سلطان رکن الدین څخه د بخښنې او د راتلونکي لپاره په سولې او امن کې د اوسېدو وړاندیز وکړ. څرنګه چې سلطان رکن الدین یو ډیر پاک زړی او د لوی سینې څښتن و، نو په دې اساس د صلیبیانو دا غوښتنه ومنله او د یو څو شرایطو له مخې یې د هغوی سره سولې کول ته تیار سو. په دې سوله لیک کې دوه مهم ټکي دا هم وه: صلیبیان به په خپلو جنگي کلاګانو کې د نورو پوځي استحکاماتو د زیادت څخه لاس اخلي او په هغو کلاګانو کې به د میشتو مسلمانانو سره د ښه رویه او د ښه اخلاقو څخه کار اخلي او شاوخوا پرتو مسلمانانو ته به هم ستونزې او تکلیفونه نه راپیدا کوي. صلیبیانو د سلطان ټول شرایط پرته له ځنډه ومنل او په دې توګه د صلیبیانو او سلطان ترمنځ د 10 کالو 10 میاشتو او 10 ورځو لپاره د سولې تړون لاسلیک کړل سو.
دا تړون په 1272 عیسوي کال کې لاسلیک سو. د دې تړون ارزښت دومره زیات و چې د انګلستان او انطاکیه بادشاهانو هم پرې لاسلیکونه وکړل او د هغوی دواړو د مړینې وروسته د هغوی ځایناستو هم دا تړون لاسلیک کړ. په خپل مخ کې د صلیبیانو د مکملو تسلیمولو وروسته سلطان رکن الدین اراده وکړه ترڅو باطنیان یعنی منافقین هم په مکمله توګه له منځه یوسي. د باطنیانو د حشاشین د غورځنګ بنسټ د حسن بن صباح له اړخه په 438 هجري کال کې ایښول سوی و. دا وګړی د دنیایي اړخه یو ډیر معمولی انسان و، خو د خپل ستر ذهانت او پوهې له لارې وتوانید د دغه ګوند بنسټ کښیږدي او په دې توګه د نړۍ د مشهورو خلکو څخه وګرځي. هغه تر ټولو د مخه د الموت په کلا ولکه وکړه. دا کلا په ډیره پیچلې توګه د غرونو په سر جوړه سوې وه او د دشمن لپاره د مرګ په سیند کې د لمبېدو پرته ولکه کول ناشونې وه. حسن بن صباح همدا کلا د خپل ځان لپاره یو ستر مرکز وګرځاوه. دغې ډلې د سلطان ملک شاه سلجوقي په وخت کې ډیر پرمختګ وکړ او په تبز، قاین، تون، خالنجان، گردکو، خورخوسوف اردهن، د الناظر کلا او همدا ټول په شلګونو نور ځایونه هم ولکه کړل او په دې ځایو کې ډیر زیات پوځي ځواک راټول کړي. د همدې ځواک په بنسټ یې ځان ته جدا نظام جوړ کړي چې د شرقي اسماعیلي دولت او یا د قحستان ملاحره دولت په نوم مشهور سو. د دې دولت حکمرانانو ته به یې شیخ الجبل ویل. باطنیانو څو درجې درلودې لکه داعی الدعا، داعی الکبیر، داعی الرفیق، فدایي او داسې په نور نومو یادېدله. دوی دې ټولو به په پټو سترګو د خپل شیخ الجبل حکم پرته له ځنډه مانه. داسې هم ویل کیږي چې حسن بن صباح د سختو سترو او دنګو غرونو ترمنځ په یوه ژور ځای کې د خپل ځان او موریدان لپاره مصنوعي جنت هم جوړ کړی و. تاریخ پوهانو د دې مصنوعي جنت لپاره داسې په زړه پورې انځور جوړ کړی چې د سترګو تر مخ د اصلي جنت انځور وړاندې کوي. حسن بن صباح به همدلته خپلو موریدانو ته بنګ حشیش یعنی چرس ورکول او هغوی به یې بېهوشه کول. بیا به یې د همدې بېهوشۍ په وخت کې خپل مصنوعي جنت ته بیولل او تر څو ورځو پورې به یې په همدې بېهوشي حالت کې همهلته په جنت کې له ځان سره ساتل او بیا به یې په همدې حالت کې د جنت څخه بیرون رایستل. همدا خلک فدایان ګرځېدل ځکه هغوی به چې یو ځل د جنت دا انځور وکتی نو بیا به تل د هغه جنت د خپلولو لپاره د دوی غلام وګرځېده. باطنیانو د څو کالو په لنډه موده کې دومره ستر ځواک ترلاسه کړ چې سلطان محمد سلجوقي او سلطان سنجر سلجوقي دواړو په خپل ټول ځواک هم دوی له منځه ونه سوه وړی. حسن بن صباح شیخ الجبل یعنی به چې هر څوک خپل مخالف وکت نو سمدلاسه به یې هغه د خپل فدایي په واسطه له منځه وړی. د فدایانو د قتلولو وسایل به تل په زهرو ککړ وه. هغوی به د تیزو خنجرو یا پیشقوزي څخه کار اخیست. هغوی به په دې توګه د مسلمانانو ګڼ شمیر مذهبي مشران او حکمرانان یو په بل پسې له منځه وړه. باطني فدایانو د وخت د مشرانو څخه علاوه ګڼ شمیر عام مسلمانان هم له منځه وړي دي. یوازې هغه سازش چې په اصفهان کې د سلطان محمد په وخت کې رابربند سو، په هغې کې د یوه کور څخه د 500 مسلمانانو لاشونه راووتل. دغو بدبختو او بدمذهبو د مسلمانانو د ستر مجاهد سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله په خلاف هم د وژونکو حملې څخه دریغ نه دی کړی. دا بیله خبره ده چې سلطان رکن الدین د هغوی د دې حملې څخه خوندي پاته سوی دی او کنه باطنیانو د هغه د مرګ پریکړه هم کړې وه او په دې لاره کې د هیڅ ډول ځواک د استعمال نه دریغ نه و کړی. یعنی دا چې دغه خبیثه ډله تر 170 کالو پورې د اسلامي امت لپاره د ناسور زخم په څیر ګرځېدلې وه چې اوس هم دغه خبیثه ډله د اسلامي امت تر شا د مسلمانانو په لباس کې د زهرو د خنجرو د استعمال نه دریغ نه کوي. مهم مثال په سوریه کې د بشار الاسد د فاسد نظام د دفاع لپاره د لبنان د شیعه حزب الله هڅې دي. خدا به د الله تعالی قدرت و چې د هغه دغه ناولې ډله د یو بل اسلام دشمن ځواک په واسطه له منځه ویوړه. په 645 هجري کال هلاکو خان لکه د سیلاب په څیر په الموت کلا یرغل ورویست او د هغه یوه خښته یې هم په خپل ځای پرې نه ښودله. په دې وخت کې د باطنیانو حکمران خورشاه بن علاودین نومېده.
هلاکو خان د باطنیانو د دې کلا د تباه کېدو سره یو ځای نور 100 جنګي کلاګانې هم له منځه ویوړې او د 12,000 زیات باطنیان یې ووژل. که څه هم هلاکو خان ګڼ شمېر باطنیان له منځه وړي وه، خو هغه ونه توانېد د دې باطنیانو نسل له منځه یوسي. د دې علت دا و چې د باطنیانو یو شمېر جنګي کلاګانې په شام کې پرتې وې، څرنګه چې خورشاه بن علاودین هلاکو خان او تاتاریانو ته ماتې ورکړې وه او هغوی یې د شام څخه ایستلې وه. په دې خاطر دا کلاګانې د هغه د یرغل څخه خوندي پاته سوي وې. په شام کې د باطنیانو مهمې کلاګانې په بانیاس، میساد، کهف او خوابي کې پرتې وې او سلطان رکن الدین په همدې کلاګانو باندې د حملې کولو اراده کړې وه. دا کلاګانې د غرونو په لوړو څوکو او خوندي ځایو کې پرتې وې او د دفاع لپاره په زرګونو حشیشي جنګجویانو هر وخت ملاتړلي ولاړ وه. دې خلکو د خپل مرکزي ځواک د تباهۍ څخه هیڅ درس نه و اخیستی، بلکې د نورو اسلام دښمنه ځواکونو سره به یې تل سازش کاوه او په شام او لبنان کې به یې همدا صلیبیان خپل دوستان ګرځول او سلطان رکن الدین او نور عامو مسلمانانو په خلاف به یې د هغوی ملاتړ کاوه. د دې نه علاوه هغوی د اروپایي سوي صلیبیانو د بادشاهانو سره هم د دوستي تارونه غځولي وه. د سلطان رکن الدین په خلاف دا تارونه زغلول او د شاوخوا مسلمانانو په خلاف د دهشت او وحشت نه کار اخیستل د دوی لویه مشغوله وه. سلطان رکن الدین تر 2 کالو پورې د دوی دغه شرطونه وزغمله، خو آخر یې د صبر کاسه ډکه سوه. په دې اساس یې خپل لښکر تیار کړ او د دې 4 مهمو کلاګانو د له منځه وړو عزم یې وکړ. د سلطان رکن الدین د دغه قدم اخیستلو څخه باطنیان هم خبر سوي وه. په دې اساس هغوی د خپلو ټولو جنګي کلاګانو څخه خپل وسلوال ځوانان راټول او د بانیان د کلا څخه یې بیرون د یوه ځواکمن لښکر په څیر د سلطان رکن الدین په مقابل کې ودرول. هغوی هوډ کړی و چې د مسلمانانو د رارسېدو سره سم به په هغوی داسې برید کوي چې د جنگ په ډګر کې د تم کېدو توان هم ونه لري او سمدلاسه میدان پرېږدي او وتښتېږي. د بله اړخه د سلطان رکن الدین مخبرانو او جاسوسي کړیو هم سلطان رکن الدین ته د باطنیانو په اړه قدم په قدم معلومات ورکاوه. هغوی سلطان ته خبر ورکړی و چې باطنیانو د بانیاس د کلا نه بیرون د خپلو متحدینو یو ستر او ځواکمن لښکر راټول کړی. په همدې خاطر سلطان رکن الدین په ډیره بیړه د خپلو لښکرو سره یو ځای د بانیاس د کلا په لور مخه کړه او د تلو په وخت کې یې په لاره کې د سیف الدین تورنتایي او حسام الدین سره د باطنیانو په خلاف د خپل جنگ نقشه جوړه کړه. د باطنیانو د کومې ناڅاپي حملې څخه د مخنیوي په خاطر سلطان رکن الدین د خپل لښکرو شاوخواته په میلو واټن سره د خپلو جاسوسانو او مخبرانو ډلګۍ هم خپرې کړي وې او د هماغوی د اطلاعاتو له مخې سلطان رکن الدین په پوره ډاډ سره د بانیاس د کلا په لور په تیزۍ سره ور روان و، ان تر دې چې سلطان د خپلو لښکرو سره یو ځای د باطنیانو د لښکرو په مقابل کې د بانیاس د کلا نه بیرون پړاو وکړ. بله ورځ سهار وختي باطنیانو په خپلو لښکرو کې د جنگ ډول وواهه او دا د دې خبرې په لور اشاره وه چې باطنیان د سلطان رکن الدین په خلاف جنگ ته تیار او د جنگ شروع کېدل غواړي. سلطان رکن الدین هم په لاره کې د خپلو سلاکارانو سره د مشورو نه وروسته د خپلو ځواکونو لیکې را جوړې کړې، خو د حملې پیلمه یې د باطنیانو له اړخه وسوه. ناپوهه جاهل او بېدینه سوي باطنیان د مچیو په څیر د سلطان رکن الدین په لښکر را پرېوتل او د مسلمانانو په لښکرو یې هر اړخیزه حمله وکړه. باطنیانو د حملې په وخت کې داسې چغې او نارې وهلې چې د بانیاس د کلا څخه ان د جنگ تر ډګر پورې ټوله فضا د هغوی په نارو او سرو باندې ډکه وه. باطنیانو د خپلې لورې هر ډول هڅه وکړه تر څو سلطان رکن الدین ته ماتې ورکړي او په شاتګ ته یې مجبوره کړي، خو هغوی په دې ونه توانېدل. سلطان رکن الدین په پوره تدبیر سره دفاعي حالات درلود او لا تر اوسه یې د هغوی په خلاف خپلې حملې نه وې شروع کړي. په همدې وخت کې باطنیانو دا احساس کړ چې د مسلمانانو په مقابل کې د هغوی جنګېدل د هغوی د ناکامیو سبب ګرځي. هغوی دا هم وکتل چې د هغوی تورې د سلطان رکن الدین د جنگي حکمت په مقابل کې پسې سوي دي. خو کله چې جنگ خپل اوج ته ورسېد په همدې وخت کې امیر سیف الدین یو ناڅاپه د تکبیر غږ پورته کړ. داسې څرګندېده چې سلطان رکن الدین چې د خپلو سلاکارانو سره په لاره کې د جنگ کوم پلان جوړ کړی و د هماغې په مطابق امیر سیف الدین د تکبیر غږ پورته کوي. داسې معلومېده چې دا د سیف الدین له اړخه سلطان رکن الدین ته کوم پیغام و چې هغه خپل نوی پروګرام پیلونکی دی. د امیر سیف الدین د تکبیر د غږ نه لږ څه وروسته امیر تورنتایي هم د تکبیر 3 غږونه پورته کړل
او هغه هم سلطان رکن الدین ته په همدې توګه کوم پیغام ورساوه. د دوی وروسته سلطان رکن الدین هم د تکبیر 3 غږونه پورته کړل او بیا نو د جنگ په ډګر کې یو انقلاب راغی. سلطان رکن الدین او حسام الدین دواړه د باطنیانو د لیکو په مخ کې ودرېدل او سیف الدین او ترنتایي شی او چپ لوري ته راتاو سول او د باطنیانو په عاموژنه یې پیل وکړ. دغه نوې حمله امیر سیف الدین پیل کړه. امیر سیف الدین د دشمن په لښکرو وروغځېد او بیا د نوي سهار د پرانیستونکي توپان په څیر باطنیان د خپلې ضربې لاندې کړل. د امیر سیف الدین ترڅنګ امیر ترنتایي هم د خپل لښکر سره د تیزو توپانو او سمندري څپو په څیر د دشمن د کبر او غرور ستنې راماتې کړې او د خپل مخکې تګ په واسطه یې د باطنیانو د غرور دیوالونه یو په بل پسې ونړول او هغوی د چغو او واویلاو په توپانو کې په وینو او زیښو کې ککړ د خاورو سره د خاوري کولو هڅې په پوره ځواک سره پیل کړي وې. په هم هغه وخت کې چې امیر سیف الدین او امیر ترنتایي د خپلو لښکرو سره په باطنیانو باندې د عذاب په څیر نازل سوي وه، سلطان رکن الدین هم چې د لښکر په منځنۍ برخه کې په جنگ بوخت و په ډیر عجز سره یې د اسمان په لور مخ کړ او په ډیر انکسار سره یې په دعاو لاس پورې کړ. ای زما ربه، هم ستا د نامه سره زما د میړانې او جرأت کمال هم ستا له نامه سره زما د عسکري ښایست یو ځای دی. ای زما ربه، زما د عاجز او حقیر بنده تکیه یوازې ستا په مبارک ذات ده او هم ستا تر مخه دعا او فریاد کوم. ای زما ربه، ستا ډېر عاجزه بنده یم او دا عاجزه بنده دي د دې باطنیانو په مخ کې د هغوی لپاره عبرت وګرځوي. ای زما ربه، زه له تا څخه هیله لرم چې ماته د دې باطنیانو په مقابل کې بری را په برخه کړي. د دعا د کولو وروسته سلطان رکن الدین نیغ سو او کښېناست. سترګې یې اوبلنې وې خو سینه یې خپره وه. دا یې څرګندېده چې د دعا د کولو وروسته مطمئن او ډاډمن سوی و او ټول رنځ او غم یې له منځه تللی و او د عمر ټوله خوشحالي یې ورته راګرځېدلې وه. د دعا وروسته سلطان رکن الدین د خپلو ساتونکو سره یو ځای د جنگ ډګر نور هم ګرم کړ او د باطنیانو په لیکو کې لکه د سمندري سخت توپان په څیر ورننوت. اوس نو حالات داسې و چې د لښکر په منځنۍ برخه کې سلطان رکن الدین او حسام الدین د الهي د عذاب په څیر د باطنیانو لیکې یو په بل پسې وهلې او امیر سیف الدین او امیر ترنتایي دواړو د خپلو لښکرو سره د باطنیانو شی او چپ لوري ته د تصفیې عملیات پیل کړی وو. د جنگ ډګر لکه د پراخ سمندر په څیر غځېدلی و. د جسم او روح ریښې یو له بله پرې کېدې. په هر قدم کې قیامت جوړ. سلطان رکن الدین او د هغه لښکریانو د دشمن په لیکو کې تباهي راوړې وه او د هغوی لومړی لیکې یو په بل پسې له منځه وړي وې. د باطنیانو شاتنۍ لیکې هم د سخت بدحال سره مخ وې. کله چې سلطان رکن الدین، امیر سیف الدین، امیر ترنتایي او حسام الدین احساس کړ چې باطنیان خپل وروستۍ لیکې رامخته کوي تر څو د لښکر کمښت پرې پوره کړي، نو هغوی خپل ګزارونه د پخوا څخه نور هم زیات کړل او په خپل مخ کې هر باطني د تورې د ګزاره تېراوه. کله چې باطنیانو وکتل چې سلطان رکن الدین او سالاران یې پرې د الله د عذاب په څیر نازل سوي دي او په هیڅ توګه یې تم کولی نسي، نو د جنگ ډګر یې پرېښود او په تیښته یې پیل وکړ. دوی خپلې عسکري کلا بانیان ته په تیښته وه، خو د سلطان رکن الدین او د هغه د سالارانو څخه تیښته هم اسانه کار نه و، ځکه سلطان رکن الدین د خپل پړاو لپاره حسام الدین شاته پرېښود او په خپله د امیر سیف الدین او امیر ترنتایي سره یو ځای په تښتېدونکو باطنیانو پسې ولاړه. باطنیانو چې 2 پښې خپلې کړې وې او خپلې جنګي کلا بانیان ته رسېدلې وه، په تعقیب یې سلطان رکن الدین د امیر سیف الدین او امیر ترنتایي سره یو ځای هم کلا ته ورننوتل او د بانیان کلا یو ځل بیا د خونړي جنګ ډګر وګرځېد. باطنیانو هیله درلوده چې د ښار خلک به هم ورسره په جنګ کې ودرېږي او په دې توګه به بریالیتوب ترلاسه کړي، ځکه د هغوی عام وګړي هم د جنګ لپاره ښه روزل سوي خلک وه. خو سلطان او د هغه سالارانو د باطنیان دا تدبیر هم ناکامه کوي او په هغوی یې دغه ستره جنګي کلا تنګه او د هغوی د پوځونو عاموژنه یې پیل کړه. د سخت وینې تویونکي جنګ وروسته سلطان رکن الدین هملته په کلا کې باطنیانو ته ماته ورکړه. د ماتې وروسته سلطان رکن الدین خپلو لښکرو ته حکم وکړ تر څو د باطنیانو هر وګړی چې په لاس ورځي له منځه دې ویسي، تر څو د دې جنګي سترې کلا هیڅ باطني د سلطان رکن الدین د لښکرو څخه ژوندی ونه تښتي او په دې توګه د بانیان په ښار باندې هم سلطان رکن الدین ولکه وکړه. د بانیان د فتح وروسته سلطان رکن الدین باطنیان ته د دمې کولو فرصت ورنه کړ. هغه د هغوی نور جنګي کلاګانې لکه مسیات،
کهف او خوابي باندې هم حملې پیل کړې. هلته یې د باطنیانو لښکرې یو په بل پسې له منځه وړلې. د هغو د کلاګانو دیوالونه یې هم راوغورځول. تر څنګ یې سلطان رکن الدین او د هغه لښکرې د شاوخوا سیمو کلاګانو ته هم ورننوتل او هر ځای کې چې باطنیان پټ سوي وه هغوی یې راپیدا او له منځه یې وړل. او په دې توګه د بانیان، میثاد، کهف او خوابي هغه جنگي کلاګانې چې د هلاکو خان د ضربې څخه خوندي پاته سوي وې د سلطان رکن الدین په لاسو د نشت او نابودۍ سره مخ سوې. او په دې توګه د حسن بن صباح باطني ځایناستي تر یو ځایه له منځه ولاړل. د باطنیانو د ځواک د پوره د له منځه وړو وروسته سلطان رکن الدین د خپلو لښکرو سره یو ځای د باطنیانو په یوې سیمې کې پړاو وکړ. سلطان رکن الدین خپل ټول سالاران خپلې خیمې ته راوبلل. کله چې ټول سالاران راټول سول نو سلطان ورته په خبرو پیل وکړ. زما دوستانو، د شمال دې سیمې ته زموږ د راتګ موخې دا وې چې د باطنیانو ځواک په مکمله توګه له منځه ویوړل سي او تاسې وینئ چې موږ په خپل کار کې په پوره توګه بریمند یو. اوس چې د باطنیانو له اړخه خطر له منځه تللی غواړم خپلو لښکرو ته د یوې یا دوو ورځو لپاره د آرام فرصت ورکړم. د دې وروسته به لښکر بیرته قاهرې ته روانیږي. زه به تاسو ته دا هم ډاګیزه کړم چې ما څو ورځې مخته یو قاصد قاهرې ته استولی تر څو زما د رسېدو سره سم د امیر ترنتایي د واده کولو مراسم جوړ کړي. تاسو ته څرګنده ده چې امیر ترنتایي ماته د خپل زوی په څیر ګران دی او د واده پروګرام به یې هم د خپل زوی په څیر ترسره کړم. تاسو ته به هم ډاګیزه وي چې امیر ترنتایي به د یهودي آموس د لور رودې سره واده کوي. هغه قاصد چې ما قاهرې ته استولی او د هماغه په لاس مې اولیاس او د رودې پلار آموس ته هم دا پیغام لیږلی چې تر یو څو ورځو پورې به زه قاهرې ته راستنیږم. په دې خاطر دې زما د رارسېدو نه مخته د ترنتایي او رودې د واده انتظام او اهتمام وکړي. ما هغوی ته دا هم ډاګیزه کړې ده چې د واده ټول مصارف به زما په غاړه وي او ورته ویلي مې دي چې د واده د مراسمو پروګرام دی د قاهرې د ښاره بیرون په لښکرګاه کې ترتیب کړل سي. د امیر ترنتایي په دې واده کې به زموږ ټول لښکر د واده دوره په خلکو کې شامل وي. زه هیله لرم چې هیڅ لښکري ته به دا شکایت پیدا نسي چې هغه د خپل قمندان امیر ترنتایي په واده کې د ګډون څخه بې برخې سوی و. لا تر اوسه سلطان رکن الدین په خبرو کې بوخت و او غوښتل یې نور هم څه ووایي چې د خیمې څوکیدار خیمې ته راننوت. سلطان رکن الدین ته یې درنښت وکړ او بیا یې وویل زموږ د جاسوسي څانګې 2 کسه غړي همدا اوس لښکرګاه ته راننوتي او غواړي سمدلاسه له تاسو سره وویني. زما په اند چې هغه ستاسو لپاره کوم مهم خبر لري. سلطان رکن الدین د خپل پهردار په دې خبره ټکان وخوړ. تر څنګ یې هلته ناست سالاران هم اندېښمن سول. بیا سلطان رکن الدین پهردار ته مخ کړ او ورته ویې ویل دغه دواړه مخبران سمدلاسه خیمې ته راننه باسه تر څو څرګنده سي چې دوی له کومه ځای راغلي او زموږ لپاره څه خبر لري. پهردار سمدلاسه د خیمې څخه ووت او لږ شیبه وروسته هغه دواړه مخبران د سلطان خیمې ته راننوتل او د سلطان رکن الدین تر مخه ودرېدل. سلطان رکن الدین ترې وپوښتل زما دوستانو تاسو د کومې لوري راغلي یاست او زما لپاره څه خبر لري؟ په دې وخت کې یو مخبر وویل عزتمنده موږ د مغولو د مرکزي ښار مراغه څخه راغلي یو. هلته د مغولو حکمران او د هلاکو خان زوی اباقا خان پر ډیره بیړه د جنګ کولو په تیاریو کې مصروف دی. په حقیقت کې مغول په دې ډیر اندېښمن دي چې موږ د روم د بحیرې په غاړه د نصرانیانو ټولې جنګي کلاګانې یو په بل پسې له منځه وړي او څه پاته کلاګانو یې له موږ سره د سولې تړون لاسلیک کړی دی. په حقیقت کې د هلاکو خان په څیر د هغه د زوی اباقا خان ښځه هم نصراني ده